د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي نن ورځ د زرګرۍ دکاندارانو اتحادیه او کارخانو مسؤلینو سره وکتل. نوموړي هغوی ته په وینا کې وویل چې ځینې پخواني قومونه په وزن او پیمانه کې د خیانت له امله هلاک شوي. تاسو له هغه څه څخه ډډه وکړئ چې غش او خیانت وي. قرآن کې الله ماضي امم ذکر کوي چې د نوح علیه السلام قوم ولې هلاک شو، د شعیب علیه السلام قوم ولې هلاک شو. ځکه هلاک شو چې تقلبي کوو په سودا کې. سرپرست وزیر زیاته کړه تقلب په شریعت کې نشته. هغه ورځ په نظر کې ونیسئ چې خپل لاس پښې او ژبه در باندې ګواهي ورکوي. طلا باید سټنډر شي او په کوم نوم چې پلورل کیږي باید په هغه معیار وي. که خپل روزي حلالول غواړو، الله رضا کول غواړو، باید موږ حلال کمایي وکړو. هغه غمزپلي جنګزپلي هغه زمون خویندې چې هغه راځي یا ډاکټرانو ته ځي یا بزرګرانو ته ځي، الله دې نه کې هغوی هم تقلبي دریم نمبر دوایي درمل ورکي او دلته موږ طلا محاکزه کې نو کاروبار خو به شروع وي، خو الله ته موږ جواب نه لرو. سبا ورځې د هغوی لاسونه زموږ یخن به وي. اوس زموږ مسؤلیت سره دا به درته وایم، نبی علیه السلام فرمایي من غش فلیس منا، چې څوک تقلب کوي، چې څوک خیانت کوي، دا زما امتي نه. د زرګرانو د اتحادیې مسؤلینو څخه یو تن اسدالله څرګند وویل چې تیر کې د ځینې مافیایي کړیو له امله موږ نشو کولی طلا سټنډرډ او معیاري کړو. تاسو څخه مننه کوو چې توجه مو وکړه نور تقلب فروشانو ته باید وخت ورنه کړلی شي. زموږ کلو ته موږ کوشش کوو چې دا طلا سټنډرډ شي او دوی پکې مداخله کوو. مداخلې سره کوم چې دلته ډېره غټه فایده دې ته راتله د هغه طلا قاچاق راځي. د حاجي سید کریم په نوم یو تن دکاندار وویل موږ دلته خپله سرمایه بنده کړې، تاسو هیئتان انتخاب کړئ او تقلب په بنیادي توګه ورک کړئ. کارخانه دارانو ته معیار ورکړئ او د غیر معیاري مخه ونیسئ. چې شیخ محمد خالد الحنفي په ځواب کې وویل د دغه کړېدلي او دردېدلي ولس درد باید حس کړو، دوکه ورسره ونه کړو او داسې فکر وکړو چې هر عمل مو الله تعالی جل جلاله ویني او څاري. موږ ته تقلب کوونکی مشخص کړئ، که مخه مو ونه نیوله د الله تعالی جل جلاله پر وړاندې به موږ مسؤل یو. تقلب چې څوک کوي تاسو موږ ته په ګوته کوي، که موږ هغې سره قانوني اجراءات ونه کړو موږ خدای ته مسؤل ده. تاسو ته مسؤلیت وي او خدای ته هم بس تاسو مشخص موږ ته وایي که هغې سره قانوني چلند ونه شو. هر څوک چې بلا استثنا دا اسلامي نظام دی او ستاسو نظام دی. په پای کې زرګرانو د کارخانو مسؤلینو تعهد وکړ چې تر دې وروسته به هیڅ ډول تقلب نه کیږي او خوښي یې وښودله چې د دغه منکر مخنیوی وشي.